ما د پاره جهانگیر چې کم دی د اسماعیل شهید نه زیات په ما باندې لکی خدای پاک جهانگیر جانی راوسته دی ستا په دې چینل باندې کولاو خبره زکه کوم چې ستا سره په لکاو کسانی شاید چې دا انټرویو اسماعیل شهید مو ګوري نو اسماعیل شهید به د دې خبرې نه انکار نه کوي چې تنظره غلطه وي په جهانگیر چې زما سونه ټایټل دی سونه ډرامې وګوري نو پاغه کې به ان شاء الله چې یو ډرامه پلاپ نه ټوټل د کور نو د ټولو نه زیات مهنت چې کم دی ما د اسماعیل شهید سره کړی دی خو لکه د زمنګ د فلم او کده فلم آرټستان دي او کده سی ډي دي او کده ټي وي دي د سیب د مخامخ سترګوبازي د چې په پرنټ باندې وته جو خبر عزت په ماشومه چې کمدان د دې فتح منوم دي د پیدایشي مزوبه ده دا ډیره زیاته بیمار شي و نو د دې په بیماری د پارم ما د یو بل د شي لګي پیسې قرض کړې ما زه په خبر په غلاره مانیا خلک راونه نوښتا او د قضې جو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو وقارجانی د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې نن راغلی ما سوات ته یقینا چې تاسو ته پته چې دی کې هیڅ شک نشته چې د سوات سیمه په ادبي توګه د حوالې سره ډیره زیاته زرخیزه ده قدرمنو ما سره په څنګ کې ډیر محترم ډیر ښاغلي زمین جان عرف تنظره ناستې د هغوی سره مرکه را جوړه شوې او دا زما ډیره زیاته خوش قسمتي ده ځکه چې دوی د خپل فن د خپل هنر په هکله د پښتو ژبې د پښتو ډرامې بې پناه خدمت کړي او قدرمنو دی کې هیڅ شک نشته که زه د پښتو ډرامې د سی ډي خبره وکم د نشترآباد د رنګینو خبره وکم نو یقینا چې د هغې فیل د ډرامې د معیار د خیال ساتلو دپاره د دې کردار ډیر زیات لاس دی ایز ا ډایرکټر ایز ا هدایتکار او ایز ا کیمرامین د دوی ډیر زیات خدمات دي زمین جان لاله پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مشي رواني شکریه زمین جان لاله دا راته ووایه چې وخت څنګه تیریږي نن سبا بس وخت الحمدلله ډیر ښکلی تیریږي او د الله لاک لاک شکر دی ډیر زبردست دی او زه د الله نه ډیر زیات خوشحاله یم ډیره مننه زمین جان لاله چونکې پروګرام به مونږ کوو څنګه چې تاسو زموږ پروګرامونه به شاید چې کتلي هم وي د فنکارانو سره د هغوی د ژوند حالاتو نه مونږ دغه خپل کتونکي خبرو نو لنډه پیژنګلو زموږ د کتونکو سره لږ ځان معرفي که مطلب ستاسو کور کلی بیا ستاسو پیدایش بیا ستاسو انډسټرۍ ته تګ داسې ټوس خبرې بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول سره ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د هغه مردان د سیمې نه سوات ته په ما پسې تشریف راوړو نو چې فلم انډسټرۍ ته زه په دونه وخت کې تللی ما چې 50 روپۍ به د دې ځای نه زه په جي ټي اس کې ما کرایه ورکوله او لاهور ته به په 50 روپۍ زه تلم او په 50 په دغه طرفه راتلم او فلم زمونږ جوړېدو عظیم خان کراچۍ والا به تاسو پېژندو د هغې ورور دی شپنکۍ فلم هم جوړ کړی و او یو فلم یې جوړو د هغې ډایرکټر و یوسف بټي ورنټ نو په هغې کې بیا ماته مین کردار میلاو شو د لیاقت میجر صاحب سره ایز اکټر عمر نه د نیمې نه زیاته حصه مو دغلته تېره زیاته تقریبا زه چې تا ته خبره کوم که نه نو د دې خبرې لکه که د ورنټ چې دی نو دا به کم از کم د 25 26 27 سال فلم وي او زما چې تک دی که نه نو په تعلق جوړولو دا به د 32 33 35 سال په عمر کې به دنده خبرې بیا تاسو له الله شهرت درکړي او عزت یې درکړي مطلب تاسو ایز ا ډایرکټر رالی ایز ا کیمرامین رالی ښکلی کار مو وکړو په اسماعیل شاهد صاحب باندې تاسو په سونو ډرامې کړي داسې په جهانګیر صاحب باندې تاسو ډېر ډرامې کړي دي چونکې د کور هغه چوله چلېدله د کاروبار ځای و مطلب که تاسو به کار کوو هغه کاروبارونه متاثره شو مطلب په نشترآباد باندې هم زوال راغی سی ډرامه هم ختمه شو د فلم هم دغه حال دی نن سبا اوس ژوند څه کوي څه کار روزګار څه شته ستاسو زما خو تقریبا چې دا یو لسم کار دی چې زما اخري فلم ما وکړو انتها ارباز ډایرکټر او په هغې کې زه ایز ای ویلن وم مین نو هغه لکه هغه انتها فلم چې کوم دی نو یا خو په ما باندې هغه فلم ښه رانغی او یا خو زما الله پاک په زما اورېدلي چې یاره ته نور دا شی پرېږده نو اوس دا یو الله ته پته ده خو زما یو لسم کال دی چې زه راغلی یم
او دلته په کور کې پروت یم نو د دې نه مخکې مې بیا ځان له د تیکو یو دوکان کولاو کو نو هغه د تیکو هغه دوکان مې وچلو د خپل عزت ته خاطره که نه چېرې خو لکه ونه شرمېږو بیا دغه تیکو کار مې یو کال وکړو هغې کې جو اوله کې ښه ومه خو وروستو بیا تاوانونه ماوانونه بیا مې هغه پرېښودو بیا دلته کې زموږ سره لاندې پېټرول یو پمپ دی شیل پمپ بیا مې په هغې کې د شپې څوکیداري ونیوه نو 10,000 روپۍ مې شپېراله راکوله نو سله پاس یو کال مې هغه څوکیداري وکړه بیا خو لګیا ما خپل محنت خو بس بیا په ما کې په دې ګردو کې ګیټۍ ښکاره شوې 30 mm نو زه د دې ګردو نه ډېر زیات خراب یم نو دا مې تقریبا چې 9 کال دی چې بس په کور کې ناست یم هېڅ کار مې نشته بېروزګاره یم او د کور حالت دا ماشومه ستاسو لور کې دا ماشومه چې کومه ده دا د دې فتح ایمه نوم دی دا پیدایشي مذوبه ده دا ډېره زیاته بیماره شوې وه نو د دې په بیماری د پاره ما د یو بل نه داسې لګې پیسې قرض کړې ما یا الله چې دا به اوس په څه طریقه باندې ما ته بچ کېږي نو دا الله په خو دغه بیماری نه وویسته دې ته د زړې مسلې وه په وینه کې جراثیم خواره شي و د زړه بیماري ورته وه او دی عمر څومره زمجان لاله یاره دا تقریبا اوس 18 سال کې روانه ده او داسې ښکاري 4-5 کال کنه ډېره کم عمره ښکاري کنه بس دا پیدایشي موضوع ده که نه صحیح وکړه خبرې وکړه بابا مطلب ستاسو نه څه غوښتنه کوي مطلب څه کپړې پیزار تاسو ته پته لګي چې دا څه غواړي ښه باقاعده لکه وزري باندې اکثر وایي ماله جامې نشتي پیزار نشتي او لکه مړ چې سی وای دا نشتی بس اولاد ډیر زیات خو وای چې دا زړه غوخي مطلب چرته داسې خو پسره کې نه راغلی چې یار مطلب دا معذور ده او دا غوښتنه زمانه کې چرته بوج خو نه دی جوړ نه دا غي معاملې الله پاک کلکې نو اوس به ماولي بوج دی که بوج دی خو هغه ساتولو ولې تر کې کوم دی په باندې نه درنه نه بابا لا نه ستاتو ډاکټر لوي زمارو لاړ وای دا بابا نازي ولې بیمارو بابا نازه تاتلو پاسه زمه مالا نازه زمه تیرې پاسه دوا تیرې په دې استاد پوه شو دا په پوه شوم دا وایي چې ما رو ډاکټر له نه بوزي خو د دې اوس د دې غوږونو مسله ده چې هغه بیماري دا په دې غوږونو باندې ټپه کړه کڼه شوه نو ستاسو په وساتت سره زه لکه د الله د رضا دپاره که داسې سوکي او د دې لکه علاج وکړي ځکه دا جنې چې دا خو مذوبه ده کنه نو دا خپل تکلیف هم چاته لکه په کور کې موږ ته هم نشي بیانولی چې ما ته د دې وجې نه دا مسله ده دا ګونګی ده که نه مجبوره ده نو خو که مور و پلار یې ژوندي نو چلو د دې خو به څه خدمت وکړي که نه خو که مطلب دا دی چې خدا نه خاص د مرګ او ژوند څه پته لګي فیلینګ په جذبات او د په احساساتو بیا بل څوک نه پوهېږي کومې پورې مور پلار د دې ژوندي نو هغه داسې بچو په پالنه نو موږ وایو چې د دې علاج لږ په ښه طریقې سره وشي زه به ډېر زیات خوشحاله یم او بل چې تاسو نور ان شاء الله الله بخیر کې قدرمنو دغه زمین جان لاله چې کوم ستونزه ده دغه ماشومه بچی ده چې بیمار هم ده پیدایشي معذوره ده خدای سره د نور هم بیماریان دي کوم چې زمین جان لاله وي نو کو داسې سوکینو په دې ویډیو کې بردوی د موبایل نمبر مونږ هم زمین جان لاله تاسو موبایل نمبر څه دی زما د موبایل نمبر دی 0300 574 2824 په دې باندې زما واتساپ هم دی او بس داسې پم نه بل راځم تاسو فن اړخته زمین جان لاله ډېر بخښنې سره اسماعیل شاهد صاحب سره تاسو ډېر زیات کړه او د دې کې هیڅ شک نشته تاسو په سونو ډرامې په هغوی باندې موږ داسې نور اکټرانو سره مو تاسو زیار او کړه وي په داسې حالاتو کې دغه خلک بیا تاسو تپوس کوي یاره زه خو که درته صفا خبرو کوم زه خو پاک سړی یم او پاکې خبرې کوم او زه د پېښور آرټسټانو ته هم معلوم یم چې تنظره کم ټیپ سړی دی او سره یې بیا ده ما خو په خپل ځانې مې ټول عمر له د ملنګۍ ژوند تېر کړی دی ځان ته مې نه ډایرکټر ویلی دي او نه مې ځان ته کیمرامین ویلی دي ما ځان یو چوپړایسي حساب کړی دی مزدور کار مې حساب کړی دی خدمت مې کړی دی او چې څومره ډرامې مې جوړې کړي دي
نو هغه مې ټولې کامیډي جوړې کړې دي په جهانګیر باندې بهترینه ډرامه مې کړې وه ایز ای ډایرکټر ایز ای کیمرامین ماما خر دې پسو دی هغه ته ډېر شهرت دی نه میلاو شو ډېر غټ شهرت نو بیا چاچیستا چرګه ماچیچي خو غټې غټې ډرامې ما په جهانګیر باندې کړې وي زما دپاره جهانګیر چې کم دی د اسماعیل شهید نه زیات په ما باندې لیکي خدای پاک جهانګیر جاني راوستی دی د ټولو نه زیاتې ډرامې ما په اسماعیل شهید باندې کړي د ټولو نه زیات محنت ما د اسماعیل شهید سره کړی دی ځکه دا خبر چې زه درته کومه که نه نو دا زه لکه پټ په نه خبره نه کوم دا زه ستا په دې چینل باندې کولو خبره ځکه کوم چې ستا سره په لکاو کساني شاید چې دا انټرویو اسماعیل شهید هم وګوري نو اسماعیل شهید به د دې خبرې نه انکار نه کوي چې تنظرې غلطه وي نو د ټولو نه زیات محنت چې کم دی ما د اسماعیل شهید سره کړی دی خو لکه د زمونږ د فلم او که د فلم آرټسټان دي او که د سی ډي دي او که د ټي وي دي دا صرف د مخامخ سترګوبازي ده چې په پرنټ باندې وته جو ښه به عزت په دي ښه به د قدر یور یو به درته صیب وایي السلام علیکم صیب جي تنظري صیب او پلانه صیب او ډینګه صیب خو چې لږ دي دا فیلډ پرېښود او لږ ته اوټ شي بس بیا بس خبره ختمه نه دي څوک تپوس کوي او نه به د چا نه تپوس کوي دا لکه زمین جان لا بالکل دا خبره صحیح ده ما وکتل زیات فنکارونه چې مونږ لاړ شو نو کم ټایم کې چې مطلب دوی پیسې ګټي او دور او د نشرابات کې دي چې تاسو هم پیسې ګټلې هغه ټایم کې تاسو د ساید د یو بل کاروبار کوشش ولې نه کوو مطلب داسې وخت کې به زه هم ستاسو په کار راتلو بیا یاره لکه اوس که ماته کې نو ما خو په هر کار باندې لکه ما ګاډۍ چلولې ده ما څوکیداري کړې ده ما د هوټل کار کړی دی ما ته خو په کاروبار باندې ځان بدې نه ښکاري په سیډي باندې زوال ولې راغی دا قصوروار څوک دی دا ذمہوار څوک دی دا څه د وجې نه ته د کاروبار سر وخوړو دا د بنیتۍ د وجې نه د کاروبار سر وخوړو که لکه دا خلک د خپل کار سره سنسیر وی نو زما یقین دا دی چې دا کار به نه مخلص نه و نه 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 دا یو سړی مخلص نه که هغه د آرټسټ و که په ساده خود زوما نو لکه اول به درته زه خپل ځان ویم که زه فرض که په دې خپل کار کې د دې سره مخلص وی خو دې به زما سره مخلص و که نه ډاکټران دي شاید د جهانګیر د ارباز نور څوک نشي ما ته وګوره دا چې څومره تعین یې که نه دې ځان له په خپله لاره ګوري دې ته لار نه میلاویږي نو تاله به څه لار درکړي دا د سیډي په دور کې داسې هم شوي دي ما اورېدلي دي ما په خپله کتلي هم دي لیدلي هم دي چې مطلب یو دکاندار راغلی هغه سکرپټ یو ډرامې خبرو سره شوی بیا په جهانګیر باندې هغه 2-3 ډرامې کړي دي مطلب هغه ډرامې ټوټې شوي دي دا هغې ذمہوار دغه اکټران او که دغه دکانداران دا خیر جهانګیر صاحب چې و نو هغه سټارټ کې لکه په دې خبرو باندې لکه نه و پوه لکه جهانګیر باندې به 3 4 ډرامې کولې او په هغې کې به مختلف سینونه به یې پې کول نه 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 د جهانګیر نو هغه څه خو بس لکه اوس په ما باندې جهانګیر اعتماد کوي چې یاره تنظری دی او دی په ما باندې ډرامه کوي نو خو په ما باندې اعتماد ساتي که نه خو دا نه و چې ته تنظري په ما 2 کوي او که ته په ما 3 کوي زه خو هغه سره خپلې ډرامې په لینک باندې لګیایم نو واحد یو تنظری و چې په جهانګیر باندې به د سټارټ نه واله تر اینډه پورې ډرامه کوله خو یو به یې پې کوله اوریجنل معیار به یو ډرامه مې پې کوله د خلکو په ډرامو کې به په جهانګیر باندې به د یوې ډرامې پیمنټ به یې به ورکو او څلور به یې پې کولې نو وروسته چې به جهانګیر ته پته ولګېده نو که جهانګیر به بیا د خپل سر د دیوالونو له راپرېښودو نو ځان له به یې راپرېښودو که نه خو لکه دا قصور زمونږ د دې خلکو دی د بېایمانۍ د غدارۍ چې ته ایز آرټسټ سره ته کلیر خبره وکړه جهانګیر صاحب د یوې ډرامې پیمنټ راولواله دا بله داسې وکړه نو کېدی شي چې دواړو کې به معیار هم او کېدی شي چې جهانګیر ته انکار هم نه وی کړی خو که ته اوس غلا کې نو د هغه دې هم پوزیشن ختم کو په خپله دې هم حیثیت پاتې نه شو نو واحد دا یو زمین جان تنظری و چې په جهانګیر باندې به یې ډرامې کولې د سټارټ نه واله تر د اینډه پورې به یو سکرپټ به یې پې کوو یو ډرامه به یې پې کوله او هغه به د الله پاک فضل دی چې سوپر هټ وه په جهانګیر چې زما څونه ټایټلې دی او څونه ډرامې وګورې نو په هغې کې به انشاءالله چې یو ډرامه فلاپ نه وي ټوټل به د کور ډېره مننه قدرمنو لاله سره ډېره زیاته تفصیلي مرکه وشوله د هغوی فني کیریر والي سره هم خبرو شوې د هغوی د ژوند مختلف اړخونه مو وڅېړله په پروګرام په اخره کې دغه گزارش بیا تاسو ته کوم چې دوی د لورکۍ کومه ده معذوره ده پیدایشي ده دا هم یو غم مطلب هر انسان د خپل ځان باندې اپلای کړي چې مطلب د هغه بچی داسې او د هغې سره د هغې نور هم بیماریان دي دوی چې تبه ده او نور دغه نو ویډیو کې به د دوی نمبر موجود وي نو بالکل دوی سره تاسو رابطه کولی شئ قدرمنو اوس ورکړئ خپل کور بوکر جاني اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ الله پامان